که بیا دله ښه افر درکو شرایط در باندې کې اخیستل لاړ شه. تجارت خو د ګټې خبره ده. تجارت خو د زور کار نه دی. که د تجارانو ګټه وه او ښه په قدر عزت باندې، په سوال باندې نه، په زارۍ باندې نه، چې احسان در باندې کوم. دغلته پاکستان تر اوسه احسان کوي چې ښه دلته راځي او مریضان راځي او دلته موږ کومکونه. هلکه خو سته د افغان مریض نه دوه چنده د خپل مریض زیات روپۍ اخلي. ته د افغان مال چې تیریږي ترانزیت فیس اخلي. دا خو څه احسان نه کې، خو ته د خپلې روپۍ اخلي. زما یاد شي چې یو وخت دوی په امریکایانو باندې لارې بندې کړې وې. ولسمشر کرزی راغلی و، زما هغه وخت ماموریت هلته و. د پاکستان د مشهور ژورنالستان ناست و، حمید میر هم پکې و. حمید میر د ولسمشر نه پوښتنه وکړه چې موږ دا لارې بندې کړي دي، دا لوجسټکس دی ورته څه نوم اخیستو چې دغه لارې بندې کړي دي. هغه یو واقع شوې وه په سلاله کې. نو بیا ولسمشر ورته په یو ډېر مختصر دغه کې جواب، که نه ویل ستا نظر څه دی څه وکړو؟ ویل ډېر روپۍ ته واخلئ، we charge them more. نو خبره دا ده چې تا پیسې اخلي، ته خو څه مفت نه راکې. که دا هر کار کې د پیسو په بدل کې نو په دغسې د قوي بعضې وخت دغه چې موږ ته د ضعف نقطې فکر کوو، دا زموږ په قوت په نقطو باندې بدلیږي، دا زموږ سټرنث جوړیږي. زما په نظر ازمایش دی، قوي پریکړه ده، لږې سختي به وي په شروع کې، خو انشاءالله په خپلو خپو ودرېږي. ډېره مننه شمس صاحب. ما دا یادونه په دې خاطر وکړه چې د خلق ډیموکراتیک حکومت په وخت کې هغه وخت چې ډاکټر صاحب نجیب واکمن و، دغسې یو فیصلې شاهدان و. عملاً هلته خو اړیکې د روسیې سره ښې وې، نو داسې کوم خنډ رامنځته شوی نه و. نو زه فکر کوم چې د ډیپلوماټیکو اړیکو نه په استفادې سره چینلونه سره ډېر پراخېدلی شي. په هر حال البته زموږ د ناچیز پوهې پر اساس باندې هډوال صاحب بدیلونه خو دغلته وړاندې شینواري صاحب قسم زما پوښتنه ډېره مشخصه وه چې دغه اندازه وویل شي چې ځکه خلکو ته باید دغه بحث ډېر ګونګ نه شي او خپل د ګټه او تاوان باندې هغه که تاوان یې چې تاوان ورته ویل شي چې ورور که دغه لارې نه زه دا شی راوړم هغه تجار ما خبره هم روښانه وي، دغونه پیسې راباندې در باندې جګېږي. هغه ملت به مو ویل چې وروره چې د ابد لپاره د یو دښمن د هغې نه خلاصېږم، یا په اصطلاح چې هره ورځ یې تر پوزې نیولی یم او مشکلات راته رابرابروي او هغه ډېرېږي، نو دغه د لنډ تاوان مې ښه دی. هغه څنګه موږ وایو چې د سړې ګټې نه دغه تود تاوان ډېر ښي. پښتانه دغسې یو متل لري. داسې یو مشخص ارقام یا معلومات ستاسې په لاس کې دغسې دي چې که دغه د بدیلونو لارې مصارف د افغانستان لپاره تر کومې کچې پورته کېدل بیرباني؟ ګورئ داسې ده چې شروع کې ستاسو وخت هم دغه بحث ما تنها یو طرف ویلي چې هغه ګټې د افغانستان دپاره چې شوي او تاوانونه هم لري ورته، په دې کې شک نشته دی. اما موږ چې کله مجموعي بحث کوو، کلي بحث کوو، هغه په یو فارمول کې بحث کیږي همیشه. او فارمول دا دی چې ته چې کله یو تصمیم نیسي بالخصوص په اقتصادي برخه کې، نو طبیعي خبره ده چې په لنډمهاله کې ستا دپاره تاوان وي او هغه ډېر زیات دلایل لري. اوس په ټولو دوستانو بحث وکړه، زه تکرار نه غواړم. د پاکستان بدیل بالخصوص د بندر زموږ دپاره په لنډمهاله کې تاوان ځکه دی چې زموږ خلک پې بلد نه دي. شینواري صاحب ټول ذکر وکړ، نه یې د ګمرکاتو د نورو سره بلد دي، نه د لارې سره بلد دي او دا ورته اسانه ښکاري ځکه په دې لاره بلد دي. او همدارنګه دلته خدمات هم زیات دي، او د ترانسپورټ نه واخله تر مزدوره پورې او تر هر هغه څه پورې چې د تجارت سره تړلي دي، که هغه دلته زیات دي. په مرور د زمان باندې که موږ دا لاره بدلو، طبیعي خبره ده چې بلته هم همدغه شی پیدا کیږي، هلته هم د خلکو رغبت زیاتیږي، تاجران بیا زیاتیږي او هغه تاوان چې موږ محاسبه یې نن کوو، په اوږدمهاله کې هغه محاسبه بیرته تصفیه کیږي سره. یعنې په اوږدمهاله کې دغه محاسبه چې موږ اوس کوو چې پاکستان لاره راته ارزانه تمامیږي، دا په اوږدمهاله کې د منځه ځي، ځکه هغې وخت کې بیا خدمات هلته هم زیاتیږي. البته تر دې مهمه خبره دا ده چې کله په دې بحث کوو چې دا لاره موږ ته ارزانه تمامیږي او هغه قیمته تمامیږي، خو موږ خو دا مقایسه کوو چې کله حالات بیخي جوړي سره، کله چې پاکستان اجازه ورکړي ورته، کله چې په پاکستان کې هیڅ مشکل ونه وسي، کله چې زما تاجر په اسانه خپل مال راوړلی شي، هغه چې په اسانه مال راوړلی نشي، په میاشتو ډیمرج پې ورکوي، هلته ولاړي مال یا خوسا کېږي، که د خوراکي مواد وي، که نورې سیزن پې تېرېږي، نو دا خو طبیعي خبره چې تاوان کوي. موږ خو دا مقایسه اصل کې زه فکر کوم غلطه کوو، ځکه موږ د عادي حالاتو مقایسه کوو. تاسو د هغې حالاتو مقایسه وکړئ چې یو طرف ته عادي حالت دي، تاسو ټول خدمات درکوي، ټول سهولت
سہولتونه درکوي درته او بل طرف ته در باندې مشکل جوړوي. دا حالات سره مقایسه کوي بیا یې ووایي چې کوم یو ارزانه تمامېږي. نو زه فکر کوم چې د قیمت خبره دلته تر ټولو دا ډیره مهمه ده چې موږ ته څه شی با ارزښته دی. په لنډمهاله کې بیا راځم، لنډمهاله کې موږ صحیح تاوان کوو، قیمتونه به لوړ لاړ شي، دوا به په یو وخت پورې موجوده نه وي، تعمیراتي مواد به کم اوسي، اما د تکیه ته کله چې زه د تکیهګانه خلاصې خو یو قیمت به ورکوې. اوس هغه قیمت به مقایسه کړه چې اوږدمهاله کې تا ته څه درکوي په بدیل کې. بدیل کې تا ته دا درکوي چې ته ځان ته بدیلې لارې پیدا کړې او هغه بدیله لار نه تنها اقتصادي لحاظه تا ته ثبات درکوي، سیاسي لحاظه تا د مجبوریتونو نه خلاصوي. دا یوه بحث دی. دویم بحث دا دی، دا که دا مقایسه نه کوو، دا بل طرف یې مقایسه کوي چې آیا موږ ډېر تاوان کوو که پاکستان ډېر تاوان کوي. ګورئ په دې کې پاکستان زموږ نه ډېر تاوان کوي. هغه ځکه ډېر تاوان کوي چې پاکستان تر ټولو لوی ترین صادروونکی هیواد د لاسه ورکوي. د پاکستان صادرات چې څومره ملکونو ته لري افغانستان ته تر ټولو زیات لري او مختلف اجناس افغانستان ته په شمول د خدماتو، په شمول د تخنیکی خلکو چې افغانستان ته ځي، اما دا ټول د لاسه ورکوي. دا یوه برخه ده. دویمه برخه چې دا یو غټ رقم د دوی په پیسو باندې او بیل خصوص بیا په اسعارو باندې چې دوی ته راځي چې دا اوس هم په دوی په ډیفیسټس کې روان دي. دا ډیفیسټ د دوی لوړیږي پسې، دوی د دې توانایي نه لري. ګورئ سیاست د اقتصاد نه امکان نه لري چې دا جدا کړو. دا هغه پخواني وختونه نه دي. پولیټیکل اکانومي خو ډېر مطرح بحث دی اوس، او اقتصاد اوس خو دنیا ټوله سیاست اقتصاد ته راغلی دی او په اقتصاد چلیږي. که اقتصاد ترېنه جدا کړي هیڅ مملکت ثبات نشي اخیستلی، هیڅ مملکت پرمختګ نشي کولی. دا د پاکستان سیاست که امنیتي لحاظه مو اوسي، د پاکستان سیاست که داسې واوسي چې دوی ته امنیت مهمه دی، اما امنیت په کم قیمت باندې. دوی خو دې کې ډېر غټ قیمت ورکوي. زما غږ اورئ؟ بله هډوال صاحب، بله مهرباني. نو دوی په دې برخه کې یو غټ هیواد د لاسه ورکوي چې دوی ورته زغته ډېر صادرات لري. دویمه نقطه چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې دوی د اسیا میانه دپاره یا مرکزي اسیا دپاره ډېر لیواله دي او د دوی ترمنځ مخکې شینواري صاحب چې اشاره ورته وکړه، د هندوانو او دوی ترمنځ دا رقابت شته، دا هم د لاسه ورکوي. دا هم ساده خبره خو نه ده. نه تنها افغانستان د لاسه ورکوي، د دې تر شا ورکوي او دا دوی دپاره هم یو قیمت دی. تر دې دواړو مهمو نقطو نه په دې اوس وخت کې حساسه نقطه دوی دپاره څه شی ده؟ حساسه نقطه دا د دوی دپاره چې په دې وخت کې، او زه فکر کوم افغانستان په دې وخت کې جالب اقدام ځکه وکړ چې دوی کاونټر که هغه فرصتونه به چې پاکستان ته استفاده کوي د تجارت په برخه کې به په موږ فشار راوړو. دا ځل سرچپه طالبانو یو کاونټر کوه، هغه دا چې د دوی په پښتونخوا کې او بلوچستان کې مشکلات زیات شوي دي امنیتي لحاظه او هلته ننګونې مو ورته ډېرې دي. دا یو د پاسه یو بل بوج پرې راځي، ځکه دلته د تجارت چې دی د دې دوه صوبو یا د دې دوه ولایتونو د لارې دوی د تجارت کې چې ډېره برخه د پښتونخوا او د بلوچستان د خوا نه دلته ډېر خلک بیکاره کېږي. کارونه دا موږ دپاره د زجر ده، موږ هم په دې خوشحاله نه یو. ولې دا ده چې دوی موږ که ستراتیژیک لحاظه ګورو موږ یې ګټه وینو. ګټه یې دا ده چې دا خلک نور هم د دوی خلکو په مقابل کې دغه کېږي، که نفرت یې زیاتېږي ځکه کارت یې اخیستل کېږي او بلکې د هغه د معیاري سلوک د دې دوه ولایتونو سره دوی کوي او دا بیا مطلقاً دا خلک یې ویني. نو دلته دا بله ضربه ده چې دوی د دې دغه نه لري، تحمل نه لري په دې وخت کې چې دا تحمل کړی شي. زما بحث دا و چې موږ مقایسه‌ای دا بحث وکړو په ګټه او تاوان باندې. موږ ډېر تاوان کوو او که دوی ډېر تاوان کوي. لنډمهاله کې ما وویل چې په موږ به قیمتونه لوړ لاړ شي، موږ ته به دوا راونه رسېږي په دغه وخت کې، ضرورت په وخت کې تعمیراتي مواد بعضې شیانو چې ضرورت لرو هغه به موږ دپاره ونه اوسي، زموږ عاید به راکم شي ځکه د ګمرکاتو غټه برخه د عاید د دې نه راځي. اما دا تر هغې پورې دوام کوي تر څو چې هغه لارې باندې هغوی زموږ تاجران بلد شي. ولې هغه زردشت صاحب چې کومه خبره وکړه زه موافق یم، ته باید یو قیمت ورکړې.
هغه کور د قیمت آباد روان صاحب. په قیمت د هغه هدف په مقابل کې چې تاسو لاس راوړي څومره ارزښت لري. زه فکر کوم هدف زموږ ډیر لوړ دی او په دې ارزي دا دومره وخت موږ نه رسیدلی چې خدای ناخسته اقتصادي لحاظ افغانستان په سقوط کوي، بلکې موږ واضح ګټې وینو. ډیره مننه او ډیر یو هغه سره سمې کله چې دا پریکړه وشوه نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ 80 پوله نور هم د بهرنیو اسعارو پر وړاندې ښه شوه. پرون افغانۍ تبادله کېدله 80 افغانۍ 80 پوله د یو امریکایي ډالر سره. نن یو امریکایي ډالر په 80 افغانۍ دی. څه شی دی؟ ثبات دایمي دی که څنګه یو لنډمهال یو څه خو به وي مهرباني؟ ګورئ کله چې جمهوریت سقوط شو افغانۍ یو دفعتاً 115 138 ته لاړه د $1 په مقابل کې. زما په هماغه وخت کې یو ټویټ کړی و، که ما هماغه وخت کې ویلي وو چې دې تشویش مه کوئ، د افغانۍ دغه حالت ته چې تللې ده دا موقته ده، بیرته دې خپل حالت ته ځي. البته شرط یې دا دی که موجوده حاکمان که پولي سیاست چې د افغانستان بیان کې تطبیقي هماغه پیاده کړي او مخکې ویسي، په هغه کې تغییر رانه وړي. تغییر یې څه یو عامیانه دا دی چې دوی نوې پیسې بې کنټروله چې د مجاهدینو په وخت کې چاپ شوې وي هغسې کار ونه کړي، د خپل مصرف لپاره بې کنټروله پیسې چاپ نه کړي او پولي سیاست د هماغه تخنیکي محاسبو په اساس باندې مخکې ویسي، نو افغانۍ بیرته رادخ کیږي، خپل حالت ته راځي. زه نن بیا هم وایم ستاسو دغه سپیس لاري دا وایم چې افغانۍ تشویش په زه نه لرم حد اقل، ځکه افغانۍ دومره په افغانستان کې د نشر نه ده، څومره چې ذخیره د افغانستان خو به ټول عمر په همدې حالت کې نه وي، خو مشکل دا خو به حتما لاره پیدا کوي، حکومت به راځي، نظام به راځي. زموږ د افغانۍ چې څومره په چالش کې ده د دې 2.5 چنده موږ د دې ذخیره لرو. افغانستان همیش دا توانایي لري د دې موجوده اقتصاد په وخت کې چې افغانۍ په کم نرخ کې وغواړي دوی ساتلی شي. زموږ دپاره نرخ د افغانیو دا دی چې موږ نرخ داسې ساتلی اوسي چې هم مو د خلکو قدرت د خرید پکې ثابت اوسي، هم قیمتونه رانه لوړ لاړ نشي او هم دا نرخ داسې په تدریجي شکل موږ عیار کړی اوسي چې زموږ صادراتو دپاره په صادراتو سره په تدریج حرکت وکړي تر څو صادرات هم زموږ بازار ولري. او دا هغه دلیل و چې زموږ افغانۍ کله په 2002 کې 2001 اخري کې او 2002 اوایلو کې معرفي کړه او پولي سیاست هم جوړاوه. په هغه وخت کې زموږ ته مختلف بحثونه بحث وکړو منه، اما تصمیم هم دا ونیوه چې د 48 نرخ شو، اما دا به په تدریجي حالات ته په کتو چې افغانستان څومره صادرات زیاتیږي دا به موږ پریږدو چې ځان عیار کړي د هغې تولید دپاره، او هماغه چې په تدریجي شکل دا به چې تر اخري دغو کې زموږ په وخت کې 80 ته راغلې وه، ځکه زموږ صادراتو ونډه ډېره لویه شوې وه، موږ تولید دپاره باید بازار پیدا کړی و. نن هم زما توقع همدا ده چې دا بحث چې کله د افغانیو کېږي د دې په تناو ونه کتل شي چې افغانۍ ولا د ډالر په مقابل کې ډیره قوي ده، نو دا زموږ په ګټه ده. نه د دې باید داسې په داسې تناسب موږ عیاره کړي اوسي چې هم زموږ د لږ تولید دپاره لږو صادراتو دپاره حمایوي اوسي او په عین وخت کې قدرت د خرید د خپلو خلکو راکم نه کړو، نو هغې ته هېڅ تشویش مه کوئ، هغه ذخیره کافي ذخیره افغانان لري دې کور د آباد روان صاحب سلامت اوسي. ننګ صاحب د بدیلونو مسأله ده اوس د افغانستان د